چې الله که تی نه راکړې زه غواړم زما بل در نشته زه چاله لاړ شم الله راته مغفرت نصیب نه کړي زه خو به تباه شم هلاک به شم برباد به شم. بعضې داسې بندګانې مې د چا په تندي خو یې نه لیکلي بعضې داسې بندګان هم شته د الله رسول فرمایي ان من عباد الله د الله په بندګانو کې بعضې داسې بندګان هم دي لو اقسم علی الله لابره که چېرته په الله قسم واچوي چې قسم په الله الله به زما دا کار کوي الله به په خپل قسم کې بری کړي مطلب الله به د هغه قسم پوره کړي او د ده دعا به قبوله کړي. ډېر داسې خلک شته نو په اجتماعي شکل کې چې موږ الله ته سوال کوو موږ سره هغه خلک هم ناست دي موږ ډېر ګناهګار یو هغه خلک چې الله دعاګانې قبلوي د هغوی د امین د وجې کېدای شي چې الله زموږ دعا هم قبوله کړي. بله فایده په دې اجتماعي دعاګانو کې هغه دی چې بعضې سپین ږیري په دې مجالسو کې ناست دي او دلته هم ډېر سپین ږیري شته الله رب العالمین د سپینو ډکو نه حیا کوي دا سپین ږیری چې الله ته سوال وکړي په دې اجتماعي شکل کې موږ ګناهګاران هم ورسره ملګري چې الله موږ ته مغفرت نصیب کړه موږ سره د رحم معامله وکړه دا قیمتي لمحات به موږ راغلي موږ د جنت مستحق وګرځوه او دا سپین ږیری په دې خپله سپینه ږیره باندې الله ته ووایي او الله ته سوال وکړي او الله ته ووایي چې امین الله زموږ دا دعا قبوله کړه الله رب العالمین کېدای شي د دوی د برکته زموږ دعاګانې قبوله کړي. بل په داسې مجالسو کې ماشومان چې ګناهونه یې نه کړي الله د هغوی ګناهونه نه لیکي دا معصومانه لاسونه الله ته اوچت کړي د ګناهونو نه پاک د هغوی په معصومه خوله د امین د ویلو د وجې کېدای شي زموږ د ګناهګارو هغه ګناهونه معاف شي کېدای شي زموږ هم دعاګانې قبول شي. الله رب العالمین د خپلو بندګانو دعاګانې خامخا قبلوي دا خبره یاده کړئ. بعضې خلک ډېرو دعاګانو کولو د وجې نه ناامیده شي اورېدلې به مې کړه مړه په سوالونو مو ویستلی شو ډېر دعاګانې مې وکړې اورېدلې م دي که دا یاد وساتئ چې کله موانع د دعا په تا کې نو موجود موانع د دعا در کې وي بیا د الله دعا نه قبلوي خو که موانع د دعا در کې نو موجود الله ته دې سوال وکړه الله ستا سوال خامخا قبلوي خو د قبلېدو یو څو طریقې دي. د مسلم حدیث دی د الله رسول فرمایي الله د خپلو بندګانو دعاګانې خامخا قبلوي یا خو یې په داسې اندازه باندې قبوله کړي چې دا بنده الله ته سوال وکړي چې الله دا پلانکې نعمت در نه غواړم دا پلانکې څیز در نه غواړم الله سبحانه وتعالی ورته هغه څیز ورکړي یو دعا دا قبلېدل شو دا په موږ کې عامه ده چې دا قبلېږي خو بله څنګه قبلېږي بله داسې قبلېږي چې الله رب العالمین ته ته سوال وکړي چې الله دې پلانکي شي ته مې حاجت دی دا راله راکړه خو په تا باندې یو مصیبت راتلونکی یو هم په تا باندې راځي تا ته خو پته نه وي چې په ما غم را روان دی که ته الله ته سوال وکړي چې الله دا دعا مې قبوله کړه الله ووایي چې یاره دا بنده په دې دعا به څه وکړي راځه د دې دعا د وجې به یې زه دا مصیبت لرې کړم د هغه ستا د دعا د وجې الله د تا نه مصیبت لرې کړي دا دعا هم ستا څه شی شوه قبوله شوه خو تا ته پته ونه لګېدله الله ستا د دعا د وجې د تا نه مصیبت څه شی کړه چې لرې کړي. بله طریقه د دعا د قبلېدو هغه دا ده چې تا الله ته سوال وکړي چې الله دا پلانکې څیز راکړه الله رب العالمین ستا په حال باندې رحم وکړي چې یاره دې بنده دې شي ته په دې دنیا کې به دومره حاجت نه وي دا به برداشت کړي راځه دا دعا په دې باندې مهر ورته ولګوه د قیامت په ورځ د اجر ذریعه ورته وګرځوه په هغه سخته ورځ به په کار راشي ستا دا دعا الله کېږدي د قیامت په ورځ په دې باندې تاله څه شی درکړي اجر درکړي نو دا دعا هم الله ستا څه شی کړه قبوله کړه الله خامخا دعاګانې قبلوي. بله طریقه هغه دا ده چې ته د الله نه سوال وکړي چې الله دا پلانکې شیز راکړه دعا دې وغواړې الله راولګېږي ستا د هغه کوم شي سوال چې تا کړي د هغې په ځای باندې تاله بل نعمت درکړي د هغې نه غوره نعمت درکړي بل داسې نعمت درکړي چې ستا هغې ته هم حاجت نو دا دعا هم ستا څه شی شوه قبوله شوه. الله د خپلو بندګانو دعاګانې خامخا قبلوي خو په دې شرط چې موږ خو الله ته لاسونه اوچت کړو که نه په دې شرط چې موږ خو د الله نه وغواړو که نه والله کال تېر شي 12 میاشتې هېڅکله به موږ په داسې انداز باندې دعا نه یې غوښتلې چې الله زه د تا نه غواړم ته به یې راکړې داسې دعا د الله نه غوښتل پکار دي داسې الله ته په دعاګانو کې جړل پکار دي چې الله که تی نه راکړې زه غواړم زما بل در نشته زه چاله لاړ شم الله ته به یې راته راکړې د تا نه غواړم په لزوم سره دعاګانې وغواړئ
حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي کله چې دعا غواړئ په لزوم سره غواړئ دعا مقیده کوئ مو که الله ستا خوښوي ما ته مغفرت نصیب داسې مه وایه په لزوم سره الله ما ته خامخا مغفرت نصیب ته الله که تا راته مغفرت نصیب نه کړي زه خو به تباه شم هلاک بشم برباد بشم خامخا راته مغفرت نصیب کړي په لزوم سره د الله نه سوال وغواړه او دغه شانتې شکل د جړه الله ته جوړ کړي چې الله ډېر محتاج یم په دنیا کې که کوم سړی مونږ ته سوال کوي دا شکل داسې د جړه جوړ کړي که نه د دې دپاره چې زمونږ په ترس راشي دغه شانتې شکرونه الله ته جوړول غواړي د جړه ماشوم چې پلار ته سوال کوي نو په کومه طریقه ورته سوال کوي که 10 روپۍ چې غواړي جاړي ورته پلار یې نه ورکوي ضد کوي ورسره وایي نه در کوم نه در کوم دا ماشوم داسې حرکات وکړي داسې سکنات وکړي داسې جړه وکړي چې د پلار زړه نرم کړي او پلار مجبوره شي دې ته چې د ماشوم له هغه شیز هغه ورکړي که ما ورته هم الله ته د ماشومانو په شانتې وجړوي د ماشومانو په شانتې مو ورته دا شکرونه جوړ کړو زموږ خیال دی هغه ارحم الراحمین ذات به زموږ حاجتونه پوره نه کړي هغه به زموږ دعاګانې قبولې نه کړي